راځئ نن هغه بېلابېل عذرونه وڅېړو چې موږ مسلمانان یې د قرآن کریم په پوهېدو سره د نه لوستلو لپاره کوو. تر ټولو عام عذر دا دی چې موږ په عربي ژبه نه پوهېږو. نن د نړۍ نفوس شاوخوا 6 میلیارده دی او د نړۍ شاوخوا 20 تر 25 سلنه نفوس مسلمانان دي. په نړۍ کې شاوخوا 1.3 تر 1.5 میلیارده مسلمانان شتون لري او د مسلمانانو د نفوس له ډلې شاوخوا 15 سلنه عربان دي او ډیر لږ غیر عرب شته چې په عربي ژبه پوهیږي. نو د مسلمانانو په نفوس کې له 80 سلنې څخه ډیر مسلمانان په عربي ژبه نه پوهیږي. نو تر ټولو عام عذر چې موږ مسلمانان د قرآن کریم په پوهېدو نه لوستلو لپاره لرو دا دی چې موږ په عربي ژبه نه پوهیږو. کله چې یو انسان پیدا کیږي هغه په هیڅ ژبه نه پوهیږي. ماشوم په پیل کې د مور ژبه زده کوي تر څو وکولی شي د کورنۍ له غړو سره خبرې وکړي. وروسته هغه کیدای شي د ټولنې ژبه زده کړي تر څو وکولی شي له شاوخوا خلکو سره اړیکه ونیسي. هغه کیدای شي هغه ژبه زده کړي چې زده کړې پکې کوي. تقریبا ټول انسانان لږ تر لږه په 2 یا 3 بېلابېلو ژبو پوهیږي. ځینې په 3 تر 5 ژبو هم پوهیږي. ځینې د ژبو پوهان وي مګر ډیری انسانان تقریبا ټول لږ تر لږه په 2 تر 3 بېلابېلو ژبو پوهیږي. آیا دا لازمه نه ده چې موږ باید په هغه ژبې وپوهیږو چې زموږ لوی الله سبحانه وتعالی پکې خپل وروستی پیغام مبارک قرآن نازل کړی دی؟ آیا دا لازمه نه ده چې موږ مسلمانان باید د قرآن د پوهېدو لپاره عربي ژبه زده کړو؟ زه پوهیږم چې د یو کس لپاره په ماشومتوب کې د عربي زده کول ډیر آسان دی مګر عمر هیڅ کله یو خنډ نه دی چې کوم انسان له کوم ښه کار کولو څخه منع کړي. او دا ماته د ډاکټر مورس بوکای قصه را یادوي. په تاسو کې به ډیر د هغې څخه خبر یاست چې ډاکټر مورس بوکای یو ډیر مشهور جراح او ساینسپوه و. هغه ته په طب کې د فرانسې اکاډمي جایزه ورکړل شوې وه او ډاکټر مورس بوکای د منفتاح په ممې باندې د څېړنې کولو لپاره غوره شوی و. یعنې د فرعون د ښځې د جسد چې د موسی علیه السلام په وخت کې و کوم چې په بایبل کې ذکر شوی دی. او وروسته له هغې چې هغې د منفتاح په دې ممې څېړنه وکړه کومه چې د بادشاهانو په دره کې موندل شوې وه هغه د عیسوي په توګه په بایبل کې د موسی علیه السلام د شاوخوا ذکر څخه خبر و. او هغه خبر و چې د موسی علیه السلام په وخت کې فرعون کله چې هغه د موسی علیه السلام تعقیب وکړ کله چې هغه سمندر 2 برخې کړ او کله چې هغه د هغې پسې لاړ سمندر بیرته نورمال حالت ته راغی او فرعون غرق شو. مګر کله چې هغه سعودي عربستان ته لاړ هلته خبر شو چې مسلمانانو ورته وویل چې قرآن لا د مخ په سورت یونس 10 سورت 92 نمبر آیات کې یادونه کوي چې الله سبحانه وتعالی فرمایي چې موږ به د فرعون بدن د راتلونکو نسلونو لپاره د یوې نښې په توګه وژغورو. ډاکټر مورس بوکای حیران شو چې څنګه دا کتاب یعنی مبارک قرآن 1400 کاله پخوا فرمایي چې قادر مطلق الله به د فرعون بدن د راتلونکو لپاره د نښې په توګه وساتي او دا به د بشریت لپاره د نښې په توګه وژغوري او دا په بایبل کې نه دی یاد شوي. نو دې کار هغه پارولی و چې د قرآن ترجمه ولولي او وروسته له هغه چې هغه د قرآن ترجمه زده کړه هغه دومره اغېزمن شو چې غوښتل یې په قرآن ښه وپوهیږي. نو د 50 کلونو په عمر کې هغه عربي ژبه زده کړه تر څو په قرآن لا ښه وپوهیږي. فکر وکړئ یو غیر مسلم یو عیسوي د قرآن د ښه پوهېدو لپاره عربي ژبه زده کوي او وروسته له هغه چې هغه څېړنه کوي هغه وایي چې په قرآن کې ذکر شوي ساینسي ټکي له هغه څه سره پوره همغږي دي چې عصري ساینس موندلی دي. آیا په خواشینۍ سره په بایبل کې ډیر داسې شیان شته چې له عصري ساینس سره مطابقت نه لري او د نورو څېړنو کولو وروسته هغه یو کتاب لیکي بایبل، قرآن او ساینس چې ډیر زیات مشهور شو. دلته د پام وړ ټکی دا دی پام وکړئ یو کس د 50 کلونو په عمر کې غیر مسلم وي عیسوي وي د قرآن د ښه پوهېدو لپاره عربي ژبه زده کوي. نو موږ مسلمانان تر ټولو غوره عذر چې لرو دا دی چې موږ عربي ژبه باندې نه پوهیږو. زه له هر مسلمان څخه دا هیله نه لرم چې د ډاکټر مورس بوکای په څېر دومره لیواله وي چې د 50 کلونو په عمر کې عربي زده کول وغواړي. مګر ان که یو مسلمان په عربي ژبه نه پوهیږي بیا هم هغه هیڅ عذر نه لري ځکه چې هغه بیا هم د قرآن ترجمه لوستلی شي او الحمدلله قرآن د نړۍ اکثرو مهمو ژبو ته ژباړل شوی دی. مولانا عبدالمجید دریاب بادي وایي قرآن په نړۍ کې تر ټولو نه ژباړل کیدونکی کتاب دی. د قرآن ژبه خورا پاکه ده، دا الهی دی، دا متبرکه ده، دا نه ماتېدونکې ده، دا سمه روښانه ده.
او همدا دلیل دی چې دا قرآن د ژباړلو لپاره تر ټولو سخت کتاب جوړوي. نه یوازې دا چې دا د ژباړلو لپاره تر ټولو سخت کتاب جوړوي، په حقیقت کې دا داسې کتاب دی چې ژباړل یې ناممکن دي. بیا هم الحمدلله ډیر داسې علما شته چې ډیر کلونه یې تیر کړي، چا چې په څېړنو کولو کې لسیزې تېرې کړې دي او مبارک قرآن یې د نړۍ اکثر لویو ژبو ته ژباړلی ده. که څه هم زه منم چې هیڅ ژباړه 100% پوره نه ده، ځکه چې ژباړه د انسان کار دی او عربي قرآن د قادر مطلق الله سبحانه وتعالی خالق کلام دی. مګر له دې سره سره دا ژباړې لږ تر لږه موږ ته اجازه راکوي چې د قرآن په اساسي پیغام پوه شو، زموږ د خالق الله سبحانه وتعالی په اساسي پیغام. د اولادونو تربیت په هغه وخت کې موږ تاسو ته سختیږي چې کله موږ تاسو په غیر اسلامي ټولنه کې ژوند کوو. مور او پلار د ډیره خبر نه وي چې زموږ اولادونو ته په مکتب یا په ښوونځي کې یا په پوهنتون کې یا په انسټیټیوټ کې څه تدریسیږي. چې کله هم ستاسو اولادونه له دغسې محیط کې ژوند کوي نو تاسو راځئ قرآن کور انلاین اکاډمي ته. دلته به د قرآن کور انلاین اکاډمي درسي مواد، کریکولم، هر څه په دغه ویب سایټ کې تاسو اول مطالعه کړئ. انشاءالله اولادونه به داسې درته روزو څنګه چې په مکتب یا ښوونځي کې هغوی سره کوشش کېږي، همداسې به په دغه اسلامي اکاډمي کې موږ هم داسې کوشش ورسره کوو تر څو پورې دغه زموږ او ستاسو اولادونه داسې وروزو چې په آینده کې موږ او تاسو د ملامتیا ګوته ځان ته ونه نیسو. همدا اوس په دغه نمبر موږ سره اړیکه کې شئ. انشاءالله ستاسو اولادونه به داسې تربیه کوو چې تاسو به خوشحاله